چې وی عمل لږ ټیم کم ولګي او اجر دې ډیر جمع شي. وی دا کم اسباب دي؟ دا ډیر زیات دي الحمدلله. کم انسان چې د جمعې مونځ له وختي ځي، غسل وکړي، مسواک یې کړی دی، خوشبویي لګولې ده او ښه مزېدار ویښتې غوړ کړه او عطر یې ولګول، حدیث کې راځي، او دغه رنګه تیل یې ولګول په سر کې، وختي را روان شو په دې نیت باندې چې زه به مخکې ځم او خطبه به ټوله اورم چې زما نه یو لفظ هم خطا نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ډیر ناشنا حدیث دی. ګوره دا د لیلة القدر نه خوږ حدیث دی. په یو قدم د یو کال اجر ولیکلی شي. سبحان الله. نو یو کال کې لیلة القدر هم راغی که نه؟ رجم پکې راغی که نه؟ د یو کال اجر په یو قدم. دا ناشنا حدیث دی او صحیح روایت دی. ګوره دا د جمعې ورځ الله ته دومره محبوبه ده، هغې وجه دا زمونږ د امت عمر کم دی، نو چې موږ دا لږه لږه داسې خواري کوو. هلکه جمعې مونځ خو هسې هم کوې چې نیمه ګنټه وروسته ځم، نیمه ګنټه مخکې ولې نه ځم؟ صرف په دې نیمه ګنټه مخکې راتلو چې وختي راغی او کوشش وکړي چې اول صف ونیسم، که دا ډکو دویم صف خو چې دا خطبه ټوله واورم، په یو قدم د یو کال اجر سبحان الله دا د انسان ولیکلی شي. دومره غټ اجر به دې میلاویږي ځکه زموږ عمرونه کم دي او دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. هغه ته الله رب العالمین داسې خصوصیات ورکړي چې مخکنو پیغمبرانو ته یې نه ورکړي او موږ امت ته داسې خصوصیات راکړي چې مخکنو امتونو ته یې نه ورکړي. نو زموږ عمر لږي او چې سبا اکاونټ کولاویږي نو سرمایه پکې ډیره جمع شوي الحمدلله.